منګي ټول په وګو کړو مستي منګي بروړې دې د یارانې منګي بلکو د یارانې منګي بلکو کوي نا زړه په هنر وای باخي خانه را خراب کړل درځه چې ګل ماته ورسو چې هغه به سره کم سوي دا اوبه به دورې سیلق یا الله خیر ګل ماده وای 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 پروردګار په ګودر کې اوبه ګډې وډې ځینا وشنواري لاونګینا وشنواري لاونګینا السلام علیکم. وعلیکم سلام. خدای دې راوله شیر محمد کاکو. الله دې تا راولي څنګه یې جوړې په خیر یې؟ شکر دې تاسو ښه یاست په کور کې خیریت دی؟ وشکر دې دغسې ولاړم پر هغه کښته واجوله ده پر هغه بل لښتې مې اوبه سره راسمې کړلې چې مال دغه خوا هم نه کې سره راوبسي نه کې به زه دا اوبه پر راډېرې کړم ښه دا دوه دا راته ووایه چې څه دې وکړه د خیر سره سږ کال په بینډیو په بانجڼو دې څه وکړه؟ دا څه درته ووایم شیر محمد کاکو. وای 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 پروردګاره زموږ په زحماتو په تکلیف نه ارځي. دا ګرد کالمونو کانې ستړي دي کڅوړه په 500 په 40 افغانۍ د بینډیو ده په 60 افغانۍ د بانجڼو کڅوړه ده د خدای په خدای یاریانو څه په وکړو وروره ته زما ولا سوچ وګوره دا ټوله تڼاکې دي سهار چې مې لمونځ کړی دی د ملا دا ځان سره راولاړ سوم د هغه اوبه دي خو د هغه خواري ده خیر توکل پر خدای دی الله پاک مو وروره کارونه سره راسم کړي ته په کیسه کې مه کېږه وای پروردګاره شیر محمد کاکو دا مشنګو خو دې پوه کړه یو خو د دې مشنګو ته صاحب مانه ټوله کلی په عذاب دی کاکا خو څه کړي دي چې زه پوه یو داسې نامي کرک مې غلی کړی و دی ناځوانه پر هالۍ په هوا کې الله کرک شم که سایکل سره ناټ رامات کړي غم مه کوه د نامي زو سهار د خیره وختي چې د لمونځ وکړې سره در توره به زما مځکې ته راسې داسې نامیان کرکان شته داسې نامیان کرکان شته که پر رنګ د تا بې نه ووایي دغه مې درته وایي که در تا ښایسته نه وایي که ستا د کرکانو ښایسته نه وایي بیا زه ځینې غواره یم سمه ده هو بیا مشنګو خو ما دې مکتب ته اچولی دی زموږ زوی نیمه ورځ په مکتب کې نیمه ورځ بیا وادره دلته په دغه مځکو کې ګرځي په دغه نیمه ورځ زموږ کار خراب دی ته خیر ته ودرېږه زه به بیا هم د ده سره بیا خبرې وکړم زه د ده په طبیعت بیا زه پوه شم سمه ده ته غم مه کوه اوس زه ځمه د خیره سره قرار به مې کې شلومبې دغه کړم مې کې شلومبې او ډوډۍ به درته راواستوم ښه غوا دې څنګه ده غوا بیخي نامې ده غوا او دا ستا رقم کنشنري غوا نه ده واجوله وعلیکم السلام وعلیکم دا څوک راغلی ماندانه باشي بیادر ملا کانډواله صاحب ما نه موږ دلته په خدای کوه د کندانه موږ نه کرو کرده یا بانجان دي یا رومیان دي یا دغه انار دي واجوله دغه خپله بزګري کوو ماندانه باشي ګندنه خو چې رښتیا چې ډېر به سرکونه غواړي امبارونه غواړي یو کال دوه کاله به دا ولاړي بیا به دارې بیا بازار دا ډېر کار غواړي دغه بینډیو بانجان ډېر اسانه کار دی خدا ماندانگی نام فامان یکیشم چطور هستی؟ دا و شترمرغ نشته و تا شترمرغ هستی برادا دا ډوډۍ چې پخوي برادا چون بیادر نفهمیدم او تشنه هستم تشنه او وی وزه پوه شوم وای چناب ته ځم دا سارا ده د چناپونه نه ارزه چې چنیانه ته ځه بیادر ما چی میگم شما چی میگین او تشنه هستم تشنه دنامې زه شوم د سبا دا مال را چې غاښ ووایه زه په ولاکه په ښه پوهېږم هلکه داسې به وکړو د خیر د خپل د کلي سواداره به پر راوغواړو چې هغه بیا څه جواب ورکړي هغه بیا سم یعنې به پوهېږي ته چې ورته وایي ته یو ګړی صبر وکړه زموږ د کلي ختنویزه زموږ د کلي ختنویزه اوس زه راغواړم صحیح ده هغه به دې باره سر در خلاص کړي او تشنه هستم مشنګو دا کم یو خدای دې راوله سړی باسیه خیر بخیره خیر خیراتی شکر دین زرغه زنده باشی نوش جان بیادر جان این بیادرها گپ مرا نفهمیدن گفتم تشنه هستم او تشنه شدم بابا تشنه شدم نپوهیږم چې دی څه وایي زه نفهمیدم دې سړي په ژبه دی هم نه پوهېږي معلم صاحب راوغواړو ته ودرې معلم صاحب څه خو د دې د څه دپاره دا دونه درسونه وویله درسونه وویله نو خو داسې درسونه نه دي ولې په نوشیجان کې به لمېده یا به تللي لوی ولې اوه دیده کجا درختا ده کجا میگم تشنه شدم دغه دا ولې وویلې بابا دی وایي چې څونه ښه فارسي دې زده ده
آفرین د مور شي دې څه راځي خاطر څه شابوش سایم کور ودان دغه تور تو ور ګلو زوی میاده دي سم د مجبې زده کړی خبر د خیره کا جنجال جوړ حکیم جان بخیر صحت خوب هستی خیر خوب هستی جان خوش جان آمدی خوش کجا بودی باشی. برادر او بیادر الهی مردم ما را کشتن خودت چرا؟ خبر هستی که من یک چند سال پیش رفتم برای بله. درس تعلیم دیگه از فارغ شدم از پانتون حالا گفتم باش که بیایم در قریه خود ها. قریه ما مردمشان اشتکایشان جوانایشان تا بله. کجا را رسیدن بیادر دیگه گرمیز دیگه تشنه شدم خب. آمدم سه بیادرای نه بیادر دو بیادرای شیشته براشان گفتم او ایرا خواستن ایرا میگه مچم سیلی زد و بک زد و مش زد دفعه مرا نفهمیدن او تشنه شدم بیادرکم و دیگه گفتم که بیادر این مردم خطابال و نمره کم هستن این نمیفهمه در این کریا تعلیم و تربیه بسیار کم است شدی سوای معلم صاحب د فرقای شیر محمد کاکو هغه خورکۍ تږي دي اوبه غواړي سهار یې 50 وارم دي د اوبه وویله او بل دا مشنګو خو هغه د تعلیم یې کړی دی زما سره شاګرد و مکتب ته به نه راتلی خو اوس ورته ګوره په یوه خبره سر نه خلاصېږي هاي ارمان افسوس چې زه د په دا خبره پوه سوی چې دی تږي دی او ما ته راغلی دا څونه لوی ثواب لري دی زما ملګری و ما او د یو ځای تعلیم سره کوي بیا وروسته دی ولاړی ښار ته چې اوس هغه دی د خیر سره انجینر سوی دی او زه په ده پسې ډېر معلومات لرم چې په ښار کې ډېر ښه پرمختګ لري ډېر خلک یې پېژني دی راغلی دی د خپل د کلي خلک یې کتل د خپل د کلي دغه حالات یې کتل چې اوس دلته څه روان دي څه کېږي او څه نه کېږي تاسو چې خدای خوار نه کړي د یوه ساده خبره چې اوبه یې غوښتې په دې تاسو پوه نه شولست نو تاسو به په نور څه پوه شئ حکیم جان اگر دهقان است یا اولادش است سر هر دویش تعلیم فرض است باید یا تعلیم پیش ببرد تا که بیادر صحیح است که بیادر حالا مشکلات های ما شما بسیار زیاد شدن اما باید در قریه ما مکتب باشه معلم باشه اولادای ما آیندهشان باید جور شود برای وطن خدمت کنن دیگه تو نشو بیادر سوای دی صاحب دی سوای وای که دهقان دی که بچی دی یا زوی دی یا همداسې نور اشخاص دي په دې ټولو باندې لازم ده چې تعلیم وکړي او خپلې دوې ژبې چې رسمي ژبې دي پښتو او دري دغه زده کړي د دې تر څنګ نورې ژبې زده کړي د دې تر څنګ په نورو څه سر خلاص کړي ته وګوره دا مشنګو دی د یادونه په خپلو خبرو کې وکړل چې باید تعلیم ته توجه وسي دوی په دغه خوا تعلیم کوي خدای دې خوار نه که تعلیم ته متوجه وسي او چې ته متوجه وسي کاکا موږ اوس خپل غواو ته واښه ورورېبو خپل غوای وساتو خپل حیوانان وساتو که خپل کور وساتو دلته بیا دی تعلیم ته روانې مکتب وای باید من پشتو یاد می داشتم خیر سر از امروز من پس کوشش میکنم که پشتو شروع کنم و پس مثلا با شعار میرم انشالله برای شما معلم مکتب امکانات کل چیزا براتون برابر میکنم انشالله بیادرارم بگو که اولادای خودشان تعلیم بسیار علاقه پیدا کنن دیگه ډېر تشکر او د انجینر صاحب څخه هم ډېره بخښه موږ غواړو صاحب مننه هم خامخا بې سوادي د موږ څخه په خلاص شوي کاکا نه اوس څه ورته وایي سر دې په خلاص و برادر ورته ستا کور ودان معلم صاحب ستا هم کور ودان خدای خدا دې کولې واده یې وکړه وایي زه ستاسو کلي ته ستاسو ټوله کلي ته یعنې مکتب جوړوم ستاسو کوچنیان ستاسو مؤمنان به ټوله دلته درسونه وایي هغه ورته زه به لاګر سره درس شروع کړم او بله خبر دا ده چې دی دغه کار پر غاړه واخلي از ما کښته مځکه نه دغه چې ما بینډۍ و بانجان په کرلي وه دغه ټوله یعنې راسه لس جریبه مځکه خاص د مکتب دپاره فی سبیل الله زه ورکوم چې دی زموږ سره دونه ښه دی اوږه بخور اوږه راځئ خدای مو راوله مشنګو ورسه زوی قرار به ته داسې وکړې ته درځه ګلو کاکا ته به داسې قرار وکړې زه مه لره چې ورته وګوره دغه دې اوس ودې شرمولو و دا خلکو ته زه سترګې نه لرم خو تا پوښتنه نه رامنځته کوله څنګه ما پوښتنه ته به د کور ووتې چې مکتب ته ځم ته به ولاړې په بجلو ژر راغوا ته واښه ورېبه ژر